أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. د هڅ وړاندې د ایصاف ښوونیز مرکز تعلیمي ادارې مدیر صاحب، معاون صاحب او تدریسي پرسونل په ټوله کې د مومندرې ولسوالۍ شریفو، باعزتو، منورو، مخلصو، اهل فنو، اهل کارو، لیکوالو، شاعرانو، ادبپالو، هنرمندو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. نن ورځ پنجشنبه ناببره د ایصاف ښوونیز مرکز کې چمتو شوې پرانیست غونډه نه بلکې لمانځ غونډه ده. لکه څنګه چې تاسې مخامخ بینر ته ګورئ، اصلا موضوع لمانځ غونډه ده، خو د لیکوال او د ترتیبونکو یا مؤلفانو لخوا مشاعره لیکل شوې ده. که څه هم دا دوه برخې لري او ما ته په نوموړې د غونډې په اړه باندې ارزونه راکول شوې ده. دغه غونډه دوه برخې لري، یوه لمانځ غونډه ده او دوهمه برخه مشاعره ده. د خبر وړاندې د استاد رحمت الله همت ته، د ده کورنۍ ته، ملګرو دوستانو ته، خصوصا د ده استادانو ته د زړه کومې د ده د فراغت په ویاړ چې دغه غونډه جوړه شوې ده، لومړی ده ته او بیا یې کورنۍ ته او ملګرو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. همت صاحب مبارک مو شه. لازم د وخت د کمبود په اساس باندې د نننۍ غونډه ستاسې په حضور کې چې څو برخې زما څخه تېرې شوې وې، نننۍ غونډه د ایصاف ښوونیز تعلیمي مرکز نن ورځ پنجشنبه په 3 بجې پیل واخیست. پیل د استاد رحمت الله همت په اړه باندې چې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه په ښکلې لوړه او عالترینه درجه فارغ شوی دی. د ده په پار دغه لمانځ غونډه نیول شوې ده او دوهمه برخه د غونډې هغه مشاعره ده. نننۍ ناسته د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو د قاري صاحب اکرام په ویاړ مخې ته لاړه. د قرآن کریم څو مبارک آیاتونه یې تلاوت کړه او زموږ نننۍ غونډه یې په شانداره آثارو باندې ولمانځله. تر څنګ یې د غونډې دوهمه برخه د چې هغه د ویناوالۍ د اصولو سره سمه برخه وه، هغه ښه راغلاست وینا وه چې هغه هم د خپله د رحمت الله همت لخوا ترسره شوه. ټولو راغلو مېلمنو، اهل ادبو، اهل فکرو، اهل هنرمندو ته یې د زړه له کومې مبارکي ویله. ستړي مه شئ، هرکلی یې ورته وایي. په دریمه برخه کې توفیق الله عثماني چې زموږ استاد د مومندرې ولسوالۍ د باسول د قریې ویاړ دی، د کابل ولایت د ملي تلویزیون همکار، د هغه د هر اړخیزو ویناو څخه مننه چې په ډېر تفصیل سره یې خوږې ملغلرې زموږ استاد په حضور کې رایه کړې. بله د خوښۍ وړ خبره دا ده چې زموږ استاسې مورنۍ ژبه نه بلکې زموږ استاسې د لیکوالۍ د ژباړې ژبه ده، بیګانه ژبه ده. د هغې لپاره زموږ استاسې څو ګلالي ماشومان ستاسې حضور ته راغلل او د انګلیسي مقالې زموږ استاسې په حضور کې رایه کړي. له هغې جملې څخه هغه د سټیټ چارې چې چا مخ ته وړلې جناب محمد چې د هغه په وینا باندې امجد علي او بهرام ته بلنه ورکړه شوه. هغه دوه مقالې چې یوې د ایصاف د ښوونیز مرکز په جوړښت، کمبینیشن او د ده په پرمختګ باندې او د ده په هلو ځلو باندې چې دلته کومې برنامې مخ ته وړل کېږي د هغو یاد یې پکې کړه. دوهم زده کوونکی بهرام علي چې هغه د انګلیسي ډپارټمنټ او خصوصا د انګلیسي ژبې په اهمیت باندې رڼا واچوله. دوهمه برخه چې زموږ استاسې پیل یې واخیست د مشاعرې برخه وه. د سپین غر راډیو همکار چې زموږ استاد نننۍ پیل یې په ترنم باندې وکړ، جناب طارق شاه همت خوږ ژبې مترنم چې د سلیمان بلقیس یاد یې زموږ استاد په حضور کې رایه کړه. ډېره مننه کوم، خوږ ژبې خوږلني یې ډېره وه. زموږ استاسې په نننۍ ناسته یې اغېز ډېر و. مننه ترې کوم، د لا بریا په هیله. دوهم مینوال شاعر عاشق الله وطنیار صاحب، واقعا هغه کیسه چې ما واورېدله چې ما په ذهن ځان سره کوم تصویر واخیست د افغانستان
د معصومیت هغه ماشوم چې هغه معصومیت ښودلی و د زړه آه او فغان او چغې وې زه ډېره مننه کوم په ډېرو نازکو ښکلو ښایسته الفاظو باندې رانغاړلې وې ډېره مننه او د نظم په چوکاټ کې رانغاړلې وې قلم دې تان او فکر دې ځلانده اوسه بل ورور اعجاز حیدري صاحب زموږ د هزارنا اوسېدونکی که درته ووایم د دغه شعري فورم دا واقعا ډېر نوی و استاذ کاش ما مخکې اجازه اخیستی فکر مې نه شو استاد مشک الله بسولي هغه لیکوالي هغه شاعري چې دی کوي لکه څنګه چې ما د هغه شاعري کتلې وه د حیدري صاحب شاعري هم نسبت هغه ته ورته ده دا چې زموږ استاد مختلف فورمونه لري د ادبي چوکاټ کې مثلا حقیقي برخه ده یا زموږ استاد هغه د ژورنالیزم برخه کې یا د ادب په برخه کې چې موږ تاسو ادب په دوه برخو ویشل شوی دی یو تخلیقي دی یو تحقیقي دی هغه تخلیق برخه چې زه کوم ګورم هغه واقعا ډیره خوږه وه بل دا چې د شعر هغه وزن چې و مثلا د شعر ټول بیتونه چې و هغه ټول هم قافیه و بل ورور سند خان شفاق چې د شفاق ښوونیز مرکز مؤسس او مدیر دی د هغه د شعر هغه فورم چې ما دلته واورېد هغه هم سمبولیک شعر و د الف نون او لام د تور یاد راوړو مننه ترې کوم او دته د داسې شعرونو د جوړښت او د ترتیبولو هرکلی کوم د سپینغر راډیو د نشراتو مسؤول او مدیر جناب حیران مومن صاحب واقعا د همت یادې په څو ټکو کې چې څنګه ترسره کړی و همداسې وړ او مخلص او مبارز شخص و دی انشاءالله او تمه ترې هم لرو نظم چې کوم ترتیب کړی و د بشر د خلقت توصیفي اړخ یې کړی و مننه ترې کوم او د لا بریا په هیله چې څومره مخکې تللی شي دا تشریح ډیره ده ابراهیم همکار صاحب څخه بریالي مبارز ورور څخه توفیق الله عثماني څخه کامران سمسور صاحب څخه یاسین صاحب چې د سپینغر راډیو د نشراتو د سپوټي خپرونو مسؤلو ترڅنګ د مومندرې خوږ ژبې مترنم نازک خیاله شاعر نو محمد عاطف څخه نړۍ مننه کوم چې په څو ښایسته اوازونو او غږونه یې زموږ او ستاسې نننۍ هغه تنده ماته کړله ترڅنګ سعادت نوري صاحب رقیب الله شباب شوکت الله میاخیل کوټوال صاحب صفی الله اسامه فقیرزی صاحب ډېر خوند یې وکړ تنزیه شعر ترڅنګ عصمت الله شینواري صاحب او په پای کې درون استاذ د مومندرې ولسوالۍ ویاړ د ادب او فرهنګ لوړ څلی حسان او پیاوړی لیکوال او شاعر دیمل خان د هلکانو لیسې متقاعد استاذ جناب استاد مشک الله صاحب څخه ډېره مننه کوم واقعا هغه څه چې د سره په زړه و د وطن مینه او احساس او درک و هغه زموږ ستاسې په حضور کې رایه کړل نننۍ ناسته زه مثبت ارزیابي کوم ښکلې ناسته وه ښایسته ناسته وه زموږ او ستاسې د اهل کارو اهل فنونو اهل ادبو هغه تنده هغه مینه هغه ذوق چې موږ یې درلود هغه نن خړوبه شو له ټولو ادبپالو لیکوالو فرهنګپالو څخه نړۍ مننه کوم چې موږ سره په نننۍ ناسته کې ګډون کړی او راغلي دي دا چې ادب دوه لوی برخې لري یو نظم او بل نثر خو زه د نظم سره مینه لرم او ترڅنګ د نثر سره ډېره مینه لرم وروستۍ شیبې او خپلې ویناوې په دې الفاظو رانغاړم دا هېڅکله مه وایه چې کافي وخت نه لرم ځکه د نړۍ د ټولو سترو شخصیتونو لپاره همدا 4 ساعته پیدا شوي دي او له هغه د دې ګټه پورته کړې ده نو ټولو ته وایم پورته شئ قام ته کار وکئ ځان ته کار وکئ فکر ته کار وکئ مننه همت وکړئ توریالي شئ بهادر شئ او خپل ځان او ټولنه نړۍ او هیواد ګاونډیو سره او د ترڅنګ د سیالانو سره سیال کړئ وما علینا الا البلاغ د توجه مو یوه نړۍ مننه